ننګرهار خو داسې نو دا چا داسې کړ. سلامونه نیکې هیلې په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د ویډیو شروع کېدو څخه مخکې زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي همدا اوس در سره سبسکرایب ورسره خوا کې د ګونګړي نشان ووهئ. ویډیو در سره حتما تر پایه پورې وګورئ او له نورو دوستانو سره مو شریکه کړئ. ننګرهار ولایت د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې مرکزی حکومت لپاره د عایداتي سرچینو په برخه کې د ملا تیر ګڼل کیږي. خو د ناامنۍ او یو شمېر تروریستي پیښو د مخنیوي په موخه یې مرکزی حکومت تر دې دمه هیڅ ډول غم نه دی خوړلی. ننګرهار ته د ولسمشر محمد اشرف غني په دوره کې دا 5م والي دی چې بدلیږي، خو ناامنۍ او تروریستي پیښو کې هیڅ ډول کموالی نه دی راغلی. په تیرو څو میاشتو کې په ننګرهار ولایت جلال آباد ښار داخل کې داسې نوې پیښې رامنځته شوي چې عام ولس یې هیڅ ډول تصور هم نشي کولی. د ښار په داخل کې د پولیسو وژنه، د مسجد په داخل کې د پولیسو وژنه، د ترافیکو وژنه او دې ته نورې ورته پیښې ډېرې رامنځته شوي دي. له دې سره یو شمېر شتمنو هیوادوالو ژوند ته هم خطرې پیښې شوي چې تر ټولو ښه بېلګه یې د انعکاس تلویزیون د مشرتابه د ترور پیښه وه. تر هغې وروسته ډېری شمېر نور هیوادوال هم د ورته پیښو شاهدان دي چې د هغوی له جملې څخه ځینې ډاکټران ترور او د پیسو په مقابل کې بیرته راخوشي شول. خو څو ورځې وړاندې یو ځل بیا چې د 1998 لمریز کال سرطان میاشتې د 20 نیټې سره سمون خوري، د 5م واټر پمپ تر څنګ په 3مه ناحیه کې حاجي محمد انور د غاټول زوی د ننګرهار مستوفیت د تادیاتو عمومي مدیر د سهار لمانځه لپاره د مسجد په لور روانو د یو شمېر ناپېژانده وسلوالو لخوا وتښتول شو. د یادې پیښې په تړاو امنیتي مسؤلین په جریان کې دي، خو تر دې دمه کومه لاسته راوړنه نه لري. وایي چې موږ خپلې هڅې کوو چې تر هر څه لومړی د نوموړي موقعیت پیدا کړو او بیا خپلې چارې مخ ته یوسو. یاده دې وي چې د حاجي محمد انور کورنۍ له هیچا سره شخصي دښمني نه لري او وایي چې تر دې وړاندې هم موږ ته چا هیڅ ډول اخطار نه دی راکړی، مګر نوموړې پیښه په تصادفي شکل رامنځته شوې او تر دې مهاله یې هیڅ ډول معلومات نه دی ترلاسه شوي. دا پیښه یوازینۍ پیښه نه ده، ډېرې نورې پیښې هم هره اونۍ په دغه ولایت کې رامنځته کیږي، خو له رسنیو پټې پاتې کیږي. د ننګرهار د ناامنۍ په اړه مو خپل نظرونه راته په کمنټ کې پرېږدئ. ویډیو در سره حتما لایک او له نورو ملګرو سره مو شیر کړئ.